السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټولغه مسلمانان ورونه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري. مسلمانانو ورونو په دې باندې بحث کوو. غوره سیاست یا ښه سیاست څه شي ته وایي؟ ښه سیاست د ظالم نه د مظلوم حق راویستل په هنر سره، یعنی ښه سیاست څه شي ته وایي؟ بعضې خلک کله وایي د سیاست څه معنا لري او سیاست اسلام کې سته ده که نسته ده. مسلمانانو ورونو د ښه سیاست معنا دا ده: ښه سیاست دې ته ویل کېږي چې د ظالم نه د مظلوم حق په هنر سره راوباسي. بس دا د ښه سیاست معنا ده. نو دلته دوه خبرې کوم د دې دپاره چې مسلمانانو ورونو ته د دې وضاحت وسي. علما په کتابونو کې لیکي چې کله ایاس ابن معاویه قاضي و، دی چې کله قاضي و نو په دې زمانه کې یو سړی و، هغه سړي له یو چا سره امانت کېښودلی. دغه خبر الطرق الحکمیه فی السیاست شرعیه کې منصوبه ایاس ابن معاویه ته ګرځولې ده. نورو کتابونو لکه عقود الجمان کې دا خبر امام ابو حنیفه رحمه الله ته منصوبه ګرځولې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو سړی راغی، داسې ورته وویلې، وای ما یو سړي ته قرض ورکړی، امانت روپۍ مې ورسره کېښودلي دي، یو سړي سره مې امانت روپۍ کېښودلي دي، نو هغه سړی اوس له امانت روپیو نه منکر ده، د ما روپۍ نه راکوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویلې، وی نور څوک خو به دې نه خبر کړي؟ وای نه، وای ځه ته لاړ شه، زه د تا پیسې له دې ظالم نه چې تا ورسره په امانت کېښودلي درته راباسم په یو هنر باندې. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا سړی راوغوښته، ورته ویلې دا کوم سړی چې منکر ده او ظالم ده چې د مظلوم روپۍ نه ورکوي. نو چې راویې غوښته ورته ویلې، وای ما ته بادشاه یا والی خبر را لېږلی ده چې یو څه ډېر مالونه راغلي دي، یو ښه کور پیدا که چې په هغه کور کې دا مالونه په امانت باندې کېږدو. نو امام ابو حنیفه دې سړي ته وویلې چې ما پوښتنه وکړه، نو د تا کور ښه راته معلوم سو، غټ هم ده او ښه جای هم ده، نو ته ځان برابر که دا مالونه او شیان به د تا په کور کې کېږدو. نو دی ډېر خوشحاله سو، ده ویلې چې دا خو لا ښه ده. نو وای سمه ده، خو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویلې چې د چا خو به حق نه وي در باندې، ګوره دې ته ښه فکر وکړه چې د چا حق څوک خو به دعوه نه در باندې لري، ځکه چې پادشاه که بیا خبر سي نو بیا یې تا سره نه کړي، ځکه چې زه باچا ته وړاندیز وکړم چې د پلانکي کور کې به دا مال کېږدو، نو هغه پلټنه کوي چې په هغه سړي خو به د چا حق نه وي. نو دا سړی ډېر خوشحاله سو، کور ته لاړه. چې کور ته لاړه، هغه مظلوم امام ابو حنیفه صاحب دا وارې راوغوښت. نو مظلوم ته امام ابو حنیفه رحمه الله ویلې، وای ورسه اوس لاړ سه، هغه نه وغواړه، هغه ظالم نه چې تا خپل اعمالو سره امانت کېښودلی ورته ووایه چې د ما پیسې راکړه، که یې نه راکوې زه قاضي ته ورځم، امام ابو حنیفه ته ورځم، خبروم یې، یا قاضي د مسلمانانو ته ورځم، والی ته ورځم. نو هغه چې ورغی ورته ویلي وي د ما هغه راکړه، قرض مې راکړه، پیسې هغه امانت مې راکړه چې د سره کېښودلې مې وي. هغه ورته ویلي وي صحیح ده درکوم یې، ما خو هسې ټوکې د سره کولې، ما خو تا نه پیسې نه وي هغه کړې. چې پیسې هغه امانت یې ورکړه، څو ورځې ووتلې، سړی امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغی، ورته ویلې هغه د بادشاه مال څنګه سو، هغه خو هم رانغی. نو امام ابو حنیفه ورته ویلې، وای ورک څه خاینه، نو ما په همدغه هنر باندې د مظلوم حق له تا ظالم نه راوویسته. دغه مسلمانانو ورونو سیاست ده، دغه سیاست محموده ده. ښه سیاست دغه ده چې له مظلوم نه د مظلوم مال د ظالم نه راواخلي.
او یا مسلمانانو ورونو منصور یو بادشاه تیر سوی په بغداد کې. د په زمانه کې یو تاجر و. منصور بادشاه ته راغی، ورته ویلي وی زه یو تجار یم، کور کې مې پیسې وی، نو چې کور ته راغلم هغه پیسې مې ورکې دي. کومه بټوه یا کوم شي کې مې چې کېښودلي نه هغه سوری سوی ده، نه یې مهر مات سوی ده، نو او نه د دې قلب کلي چا سره سته ده، نو دا پیسې مې ورکې دي څنګه وکم؟ نو منصور ورته ویلي وی واده دې کړی؟ وی څومره وخت کېږي؟ یو کال کېږي. وی زه سمه ده. نو پوښتنې ترې وکړې نو چې فکر یې وکړ منصور، نو یو قسم عطر یې راواخیستل چې دا عطر بل چا سره نه ول. نو دا یې دې سړي ته ورکړل، وی ته غمجن کېږه مه، دا عطر د سره واخله او استعمالوی، د تا روپۍ ورکې سوي دي، نو دا عطر ته وهه، او دا دومره خوندور عطر دی چې د تا دا غم به په قرار سي، لکه روپۍ درنه ورکې دي غم به دې په قرار سي. وی زه سمه ده. امام دغه سړی چې کور ته لاړه، نو دغه عطر یې خپلې ښځې ته ورکړل، ځکه دی بېچارهګی خو مخلص و، نو دا عطر یې هغه ته ورکړل چې دا داسې ښه عطر دی او دا د سړي غم قراروي. نو ښځه راجیګه سو، نو چې دا سړی لاړ تجارت پسې، نو دا خو یې ښځې ته ورکړي و. بله ورځ ته دا منصور بادشاه څو پولیسو ته وویلې چې د بغداد دروازې، ځکه پخوا وخت کې خو د بازارونو نه به دیوالونه چارپیر ول، نو څو پولیس یې راوغوښتل، دغه عطر یې وربوی کړل، ورته ویلې چې داسې یو سړی یا داسې یو څوک مو ولید چې دغسې عطر و خوشبویي بوی ترې نه تله، نو دا به نیسئ. وی صحیح ده. څو وخت چې ووته، دا ښځې دغه عطر ځان سره کېښودلي ول چې یو سړی ده چې بغداد بازار نه وځي، نو چې وځي نو هغه ورته ویلې دي یا وځي یا نه وځي، دا پولیسو دا سړی ونیو، ورته ویلې وي دا عطر دې له کومه کړي دي. هغه ورخطا غوندې سو، چې ورخطا سو منصور خو ورته ویلي و، منصور ته یې راوسته. منصور ته یې ویلي وي دا عطر دې له کومه کړي؟ وی دا ښځې را کړي. وی کمې ښځې ورسره راوله؟ ښځه یې راوستله. نو چې راوستله دا د همغه تجار ښځه وله، د دغه سړي سره جوړه وله. نو دا عطر یې ده ته ورکړي ول. نو عطر چې پیدا سو، ورته ویلې پیسې م هم دا تا ورکړي، زر کوه اقرار وکړه پیسې، نو پیسو اقرار یې وکړي. نو ګورئ مسلمانانو، بعضې خلک وایي سیاست څه معنا لري؟ سیاست دغه شی ده. ښه سیاست د ظالم نه د مظلوم حق راویستل. منصور په څومره هنر باندې د هغه مظلوم تجار مال را پیدا کړي، بس دغه سیاست په مسلمانانو ورونو. دغه خبر په الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه د علامه ابن القیم رحمه الله کتاب کې ده. الله مو جوړ لره، الله مو حافظ او ناصر سه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.